سلامونه مې قبول کړئ ملګرو. تاسو ګورئ سخن سکلز یوټیوب چینل او نننۍ ویډیو کې به تاسو ته د واتساپ دوه ډېر ضروري او اهم سیټینګونه ښایم. که چېرته تاسو په خپل کور کې واتساپ استعمالوئ نو دغه دوه سیټینګونه لازمي پکې وکړئ تر څو تاسو له دغه سیټینګونو څخه خوند واخلئ. راځئ د ویډیو په طرف سیټینګونه په ویډیو کې راسره وګورئ او اخر کې دا یادونه کوم که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو زموږ سخن سکلز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. څنګه د بل نښانه وهئ او هلته یې واړوئ. برابر شئ ملګرو. واتساپ کله چې راخلاص کړئ دلته پاس 3 ډاټس ګورئ په دغه کورنر کې په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته هغې وروسته به راشئ په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګز باندې کلیک وکړ د هغې وروسته به تاسو دلته لاندې راشئ پرایوسي به پیدا کړئ. کله مو چې پرایوسي پیدا کړه په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په پرایوسي باندې کلیک وکړ د هغې وروسته به لاندې راشئ لاندې به کالز پیدا کړئ. کالز باندې به کلیک وکړئ. دلته دغه کوم چیک چې دی دغه آف دی دغه به څنګه کوئ تاسو به یې آن کړئ. کله مو چې دغه آن کړ نو هغه زنګونه چې د ناپېژندو نمبرو څخه راځي هغه به تاسو سره سایلنټ وي، یعنې تاسو ته به معلومات نه کېږي خو زنګ به درته راځي یعنې معلومات به درته نه کېږي کوم نمبر چې در سره سیو نه وي. د هغې وروسته به تاسو لاندې راشئ دلته اډوانس به پیدا کړئ. اډوانس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ دغه لومړی اپشن ګورئ بلاک آنلاین اکاونټس میسج دا مو چې کله آن کړ دغه به تاسو آن کړئ نو دا ډېر خوندور سیټینګ دی. هر هغه نمبر چې تاسو سره سیو نه وي کله مو چې دغه آن کړ هغه نمبر به څنګه شي تاسو ته به میسیج یا هم زنګ یا هم نور څه نه لیږلی او نه استولی شي. هغه به مخکې له مخکې تاسو سره څنګه وي بلاک شوي به وي لکه په کوچنیو موبایلونو کې چې ریجیکټ لیست کله فعاله شي کوم بلاک لیست چې دی کوم ریجیکټ لیست چې دی یعنې څوک چې تا ته زنګونه راوهي کوم چې تا سره سیو وي هغه یې درته وهلی شي او کوم چې نه وي هغه یې نه شي وهلی. نو همدغه سیټینګ په واتساپ کې هم اوس شامل دی. هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. د نورو ملګرو سره یې لازما شیر کړئ او همداشان ویسا خان سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او څنګه د بیل نښان وهئ هلته یې واړوئ تر څو زموږ همدغه شان ښایسته سیټینګونه او ښایسته ویډیوګانې تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسېږي. تر بل ویډیو مو په رب سپارم. الله په امان ښه شي ښه وختونه ولرئ.